اکبر علي اکبر صاحب تپاس کوم چې هغه راشي او تاسو ته شعر په ژبه کې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اکبر علي اکبر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. مسلم استاد صاحب ډېر شکرګزار یم او مفتي صاحب ډېر ښکلی بیان وکړو، ډېره مزه یې وکړه. زه مسلم استاد صاحب ته چې دی نو مبارکباد ورکوم چې د داسې بهترین پارټۍ کې اعلان وکړو او زه وخت ضایع کول نه غواړم. یو نظم دی، زما ارمان دی او سیاسي خبره ده، سیاسي خلک ناست دی ټول، نو دې نظم کې سیاست هم شته. وایي څنګه چې خوب کې وینم داسې رښتیا غواړم، څنګه چې خوب کې وینم داسې رښتیا غواړم او په ګل وطن کې داسې ښکلی روڼ سبا غواړم. وایي په دې وطن کې د اسلام سربلندي پکار ده، امن پکار دی او پوره مسلماني پکار ده. مونږ په دې خاوره قانون د شریعت غواړو، مونږ په دې خاوره قانون د شریعت غواړو، نفرت نور ستړي کړو، مونږ مینه محبت غواړو. وایي زما ارمان دی، زما ارمان دی چې غریب هم لږ ژوندون وویني، دوی هم لږ وخاندي، دمه شي لږ سکون وویني. وایي دغه غریب هم د دې خاورې نه پیدا انسان دی، دغه غریب هم د دې خاورې نه پیدا انسان دی. خیر که غریب دی داسې نه ده چې جدا انسان دی. او دا خوشحالو د خپله دره راشړلي خلک، دا خوشحالو د خپله دره راشړلي خلک، دا خپلې خوارې ورځې هره ورځ رټلي خلک. وایي د ده بچی چې په ډیران په سره غرمه کې ګرځي، د ده بچی چې په ډیران په سره غرمه کې ګرځي، چې خپې له خپې بوجۍ په شا هره کوڅه کې ګرځي. وایي دغه د قام د محنتکشو ماشومان بچي دي، دغه زموږ د مستقبل حکمرانان بچي دي. وایي د دې ماشوم هم سارمان شته په ماشوم زړګي کې، خو غریبۍ بندیوان کړی په مظلوم زړګي کې. وایي د دې ماشوم بچي د مور په زړه به څه تېرېږي، د دې ماشوم بچي د مور په زړه به څه تېرېږي. وایي د غم لښکرې به یې د زړه په دروازه تېرېږي. وایي د دغې مور به هم ارمان وي چې زما د بچي، د دغې مور به هم ارمان وي چې زما د بچي داسې جامې داسې پیزار وي لکه ستا د بچي. او وایي تر څو به غلي یو تر کمې به آواز نه کوو، تر څو به غلي یو تر کمې به آواز نه کوو. څوک به راځي موږ له چې موږ یې آغاز نه کوو. وایي راځئ چې نن د دغې مور نه دعاګانې واخلو، راځئ چې نن د دغې مور نه دعاګانې واخلو، چې نن په بیې بچو له خنداګانې واخلو. وایي راځئ چې یو شو د دې ظلم مخنیوي لپاره، د سرتور سر سري ګریوان پیب له بچي دپاره. وایي راځئ چې یو شو دلته بیا د رب قانون راولو، راځئ چې یو شو دلته بیا د رب قانون راولو، یا به سر بیلو یا به بیا هغه پرون راولو. وایي اکبره هله به زما د زړه ارمان پوره شي، اکبره هله به زما د زړه ارمان پوره شي چې په قانون باندې د رب زمونږ، چې په قانون د رب زمونږه پاکستان پوره شي، چې په قانون د رب زمونږه پاکستان پوره شي. وایي هر کله راشه هر کله به دې د زړه نه کوم، زما جونګړه لا آباده ده. سوران الله والسلام. جزاک الله خیر. دا زموږ استاد ورور اکبر علي اکبر صاحب چې شعر په ژبه کې خپله ترجماني بیان کړه. اوس د دې نه وروسته زه د یونین کونسل کوګا امیر قاري ماجد حسین صاحب چې هغه کیسان کونسلر هم دی، هغه ته زه خواست کوم چې ملګرو شکریه ادا کړي او د هغې نه وروسته بیا زموږ د ضلعي جنرال سیکرټري مفکر صاحب ته په خپله دعوت وکړي. مشران چې زموږ د دې ادارې ټول